کور کې ژوندي دي. عند ربهم یرزقون، یعنی په لوړو جنتونو کې به وي چې ډول ډول نعمتونه یې لاسته راځي. فرحین بما آتاهم الله، یعنی خوشحاله به وي او سترګې به یې پرې یخې وي، نفسونه به یې خوشحاله وي ځکه چې نعمتونه به یې ښایسته او لوی وي. کله چې خوشحالي او نعمتونه پوره دي نو الله تعالی د هغوی حال بیان که. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، یعنی یو بل ته به زیری ورکوي چې د دوی کم ملګري په دنیا کې ژوندي وو هغوی راورسېدل او اوس به هغه نعمتونه ترلاسه کړي چې دوی ترلاسه کړي دي او پر دوی به هیڅ ویره او غم نه وي. الله رب العزت د هغوی حال په دې بیان سره ختم کړی چې یستبشرون